وانت خير من د ایران د لوړپوړي نظامی چارواکي د جنازې د لمانځه په مراسمو کې د دې هیواد د مشرانو اوښکې نه درېږي. آیت الله علي خامنه له نورو ټولو ایراني چارواکو سره نن په دغه مراسمو کې ګډون وکړ. له دې ودانۍ د باندې لسګونو زره کسان د قاسم سلیماني په ملاتړ لارو کوڅو ته راووتل او د امریکا په وړاندې شعارونه ورکړل. سلیماني چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي د قدس ځواکونو مشر و، د جمعې په ورځ د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په امر په بغداد کې په هوایي حمله کې ووژل شو. Soleimani was plotting imminent and sinister attacks on American diplomats. ټرمپ سلیماني د زرګونو بېګناه خلکو د قتل مسؤل بللی. In the act. اوس د امریکا د استازو جرګې مشره نانسي پلوسی وایي ډیر ژر به د ایران پر وړاندې د ټرمپ د نظامي صلاحیت محدودولو لپاره پر یوه لایحه رای ورکړل شي. پر همدې مهال د دریو اروپایي هیوادونو بریتانیې، فرانسې او جرمني مشرانو په یوه بیان کې له امریکا او ایران د زغم غوښتنه کړې ده. د دغو دریو هیوادونو مشرانو همداراز ویلي چې په منځني ختیځ کې د ټولو لوریو ترمنځ د منځګړیتوب لپاره چمتو دي.